خدای چې قیامت ناراضي د اختر دی مبارک شپه ورځ ته ګورا سبا بل سبا کې اختر دی دغه د سند سیمې سره تعلق لرونکي یو کس چې هغه را لګي او په زناور باندې داسې تشدد کوي چې توبه خدای توبه چې ما وکتل یقین وکړ حقوقونه را باندې زیګ زیګ شو ډیر زیات خپه شوم دا کویږي نه چې داستا دغه شانتي غلطي کوي او بیا تر لګي او هغه زناور له داسې سزا ورکړي چې داغه نه خپه کټ کې خدای پاک ډیر غفور رحیم دی چې پتا باندې د ازمکه شلې نو ته پکې وردن نکړي زه ډیر زیات خپه شوم یقین وکړه قدرمنو دغه ویډیو چې ما وکتله نو د ویډیو باندې ما ریاکشن په دې غرض باندې او په دې خیله باندې وکړو چې دا د دنیا ګډ ګډ ته ورسي او دغه کم زناور چې دغه کس ازاری کړی دی او د دنه چې کم دی خپه پرې کړی دا نو دغه ته سزا میلاو شي د سند سیمې سره تعلق لرونکي یو کس چې کوم دی نو را لګي او هغه د اوخ نه په دغه بزرګ شپو ورځو کې هغه خپه کټ کوي او هغه په چغو چغو باندې دغه اوخ جاړي او تاسو په دغه ویډیو کې وینئ قدرمنو کتونکو دغه اوخ چې دا سال لري صرف شعور نه لري قدرمنو دغه کس را لګي او د پټی ته بیا دغه اوخ اوړېدل چې ته په غلطۍ کې بیا څنګه را شو کولی هغه به خوړلی یا به چې کم دی نو کاریزه خوړلی یا به چې کم دی نو د شوتل یا سدو نور فصل ورانه به کړی دغه اوخ چې کم دی نو دغه ورغلې دی او دغه د پټی نه چرتا څه شی خوړلې دی نو بیا دغه مالک را لګیدلې دی او دغه درنده دغه مردار دغه دوس بے غیرت سړی چې کم دی نو دغه اوخ نه په سزا کې خپه کټ کړی دا زه خو دغه ځای خلکو ته خیران یم چې دغه خلک را لګي او هغوی ورته ویډیوګانې کوي هغوی چې کومه دی دغلته را لګېدلي دي او دغلته د هغې نه کلیپونه جوړوي او هغه بیا دغه د پښتنو دپاره شیر کوي دغه ویډیو باندې پښتنو له ډېر زیات زور ورځي ډېر زیات خفه کېږي او یقین وکړه د هر سړي په سینه کې دغه درد را بیدارېږي چې کوم یې دغه د اوښ سره کړی دی دغه ظلم او دغه بربریت او دغه جبر چې دا د زناور سره ده کړی دی نو ته به څه وې که سبا چېرته ستا د بچي سره څوک داسې وکړي که چېرته سبا ستا د کلي د سپي سره هم څوک داسې وکړي ته به څه وې یقین وکړئ ډېر زیات د افسوس مقام دی او زه یم چې الله پاک غفور رحیم دی چې په دغه سړي باندې د ګولو د کاڼو باران نه دی کړی ډېر زیات خفه شوم یقین وکړه دغه ویډیو چې ما څنګه وکتله نو ما چونکې په بل ځای کې وم په ریکارډینګ کې خو ما ویل چې راشه په دې باندې دغه میسیج ورکول ضرور دي چې دا د دنیا هر یو ګوټ ته ورسي او دغه درنده ته دغه بې غیرته سړي ته سزا میلاو شي دغلته د ملک واکداران شته دی چارواکي شته دی او دغلته محکمې شته دی چې دغلته دله سزا ورکړي که چېرته یو انسان دی چې غلط کار وکړي او هغه له بیا ته سپېړه ورکړي او هغه ته یا ووښې خو زه خیر د هغه انسان دی پوهېږي او بیا دغه شانتې غلطي کړې ده موږ به نن ویلې چې زه که تا ورسره پکار خو نه وه چې د یو انسان سره داسې چل وشي خو بیا د هغې نه چې کومه دی نو دونه بربریت دونه ظلم دونه جبر چې تا کم ښکاره کړی دی او تا د دغه زناور نه خپه کټ کړې ده نو ته په دې خپل زړه کې څه وې نن چې دا دنیا په دې ټولو دنیا خفه شوله او په تا پسې دغه خیرې کنځلې وینا کېږي که ته د علاقې هر څونه غټ خانې د دغې سزا به خدای تعالی درکوي ورځې به آخرت شته دی دا ویډیو پیغام مې سره ثواب په نیت باندې شیر کو دا دونه شیر کوي چې دا دغه د اوس بې غیرت او دله سړي ته ورورسي او هغه ته پې سزا میلاو شي څنګه چې دغه اوښ زړه ازار کړی دی او د سترګو نه غټې اوښ کې ځي او په یو وړه خبره باندې د هغه نه خپه کټ کې نو ته ووایه چې دا خو شعور نه لري دا خو زناور دی دا خو انسان نه دی که هغه زناور داسې چل وکړي نو هغه نه خلک د دې تمه نه کوي چې زه د هغه له سزا ورکړم مالک ته به دې ویلې وې په هغه به دې وزرګدلې وې دغه اوښ به د چا و هغه ته به دې سزا ورکړی وې هغه به دې پوهه کړی وې هغه ته به دې ویلې وې خو ته رالګي او د یو اوښ سره داسې چل کې نو توبه خدای توبه حیران شوم قسم په خدای ډېر زیات خفه شوم چې دغه شانتې بربریت او د جهالت زمانه واپس راتلونکې ده او زه ووینم نو ډېر زیات خفه شم زه یم دا زموږ مسلمانان خلک کم خوا لاړل دغه مسلمانین چې ته رالګي ته د اوښ نه خپه کټ کې او هغه په دلو باندې جاړي او بیا داسې وخت کې چې بیا د قربانۍ ته یو 3-4 ورځې پاتې دي او ته رالګي او ته د اوښ نه خپه کټ کې او هغه په چغو باندې جاړي خو چېرته په کاش که ده وینا کولی شوې کاش که دا پوهېدی چې ته زما نه په څه خبره باندې کټ کې او دای سټې او سر یې تا له وران کړی نه وې نو بیا به هم تا کتلی وې که چېرته تا د دې په ځای باندې د مالک سره ناسته وې د مالک سره تا خبره کړې وې نو ډېر په ښه طریقه او ډېره په ښه طریقه باندې به دغه خبره اواره شوې وې قدرمنو کتونکو ډېر زیات خفه شوم دغه ویډیو پیغام باندې که چېرته هم د چا زړه ازار شوي ځینې خبرې پکې داسې شوي زه نه بیا هم بخښنه غواړم خو دا کلیپ چې ما وکتو زما د ذهن کار پرېښود
پرېښودو چې یو ځناور سره داسې کار انسان کوي نو موږ به د خدای نه څه د رحمت تمه وکړو، موږ به خدای نه څه د ښېګړې تمه وکړو او زموږ د ماحول د ملک به زموږ ریاست به څه ښه شي، په موږ واکداران به څه ښه راشي، په موږ باندې به ښکلي موسمونه څه راشي او په موږ باندې به ښکلي بارانونه څنګه وشي چې موږ دغه شانتې بربریت او ظلم او جبر ووینو. یقین وکړه دا زړه ډېر زیات نیمګړی او درد وکړي. چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ. د بل پروګرام پورې خپل روح کاشف لور کی اجازت د لوی الله په امان.